السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو سلامونه درته کوم. الله دې وکړي چې راته روغ جوړ بایاست. ملګرو نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ تر دغه ویډیو لاندې دا سور د سبسکرایب بټن درته راځي، په دې کلیک وکړئ، په څنګ د غنټۍ نښان راځي، هغه مو ووایي چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په نوټیفیکیشن در ورسېږي. نو راځو نور مو ټیم نه ضایع کوو، ویډیو شروع کوو. ملګرو تاسو به راسئ د پتوجې اپلیکیشن ته. دا په پلی سټور کې نشته بلکې په بازار کې شته. بازار په پلی سټور کې شته او دا اپلیکیشن بیا په بازار کې شته. نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا به راسئ به د سر سره کې چې دا نوی تصویر چې لیکلی په دې به کلیک وکړئ. دې چې مو کله کلیک وکړو تاسو دا رقم مخ راوړي، دلته دا نوی متن چې لیکلی په دې به تاسو کلیک وکړئ، دلته به خپله لیکنه ورته وکړئ. مثلا زه ورته لیکم ګران خالي ورته لیکم، دلته خو مې دا لیکنه وکړه. بیا دلته تاسو به د ځای باندې کلیک وکړئ، دلته به کلر ور بدل کړئ. مثلا زه د افغانستان د بیرغ په شان لیکنه کوم چې مو کله دا او دلته زه فونټ ورکوم. فونټ به مثلا زه دلته دا مثلا ورته انتخابوم، بیا دا لیک غټوو که داسې مو کله او بیا دا دلته کاپي کوو. داسې مو کاپي کړه، بیا دا په سره رنګ اړوو، بیا دا هغه کوو، دلته هغه ورته لیکو افغان. داسې مو کله ولیکل، اوس ګوره دا په سره رنګ شو. نو ملګرو دا په سره رنګ شو، بیا دا کاپي کوو دلته، بیا دا په تور رنګ اړوو، دلته ورته لیکو ګران افغانستان. ښه داسې مو کله دا رقم ولیکو، بیا دا رقم کوم. بس اوس دا لیکنه تاسو چې کوچنی کوئ، بس مثلا په 2-3 رقم دغسې رقم لیکئ، خاص دا د بیرغ په شان راځي. نو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شي. نو دغه به بیا تاسو په دې ځای کلیک وکړئ، دا ذخیره تصویر چې لیکلی ده په دې ځای چې کلیک وکړئ، ډایرکټ دا ممري کارت ته ځي. که تاسو غواړئ چې مثلا سمې په خوند جوړه کړئ، هغه به تاسو بیا دې ځای ته نو ملګرو تاسو به په دې کونج کې 3 ټاکې چې په دې به کلیک وکړئ، په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا به دې ته راسئ، دا تبدیل مقاب چې لیکلی په دې به کلیک وکړئ، بیا به دې په امیدیم کلیک وکړئ، بیا به لږ انتظار ورته وکړئ. نو تاسو ته به دا رقم مخ خلاص شي، تاسو به راسئ دلته به دې لاندې به دې سخت مقاب به کلیک وکړئ، په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا لږ انتظار کړو، دلته یو ایډز پرې راځي که په هغه ایډز کې به مثلا زه ویډیو بنده کړم، هغه ایډز به زه وګورم، بیا به له هغه بعد دا یو 100 ثانیې ایډ ده، دا ختمیږي، بیا له هغه بعد بیا ویډیو. نو ملګرو کله چې ایډز ختم شو تاسو ته دا رقم مخ راوړي، بیا به د یو کونج کې دا ضرب نښان دی، په دې به کلیک وکړئ، دا ایډز به ختم، بیا به دلته تاسو دا کانال مقاب چې لیکلی په دې به کلیک وکړئ، په دې چې مو کله کلیک وکړو دلته به هغه نوم ورته ولیکئ چې بیا ستاسو په یاد وي. مثلا زه ورته لیکم سید خالي ورته لیکم، ښه بس تاسو مو کله ووه بس دلته اور ټلګرام ته دا ځي، ښه په دې ځای کلیک پسې کوو، دا د ټلګرام راغی، به ټلګرام ته به دا ډایرکټ ولاړ شي. ښه دلته لږ انتظار ورته کوو، له انتظاره بعد دلته ګوره اوس خپله نوم راځي، لکه د کوم نورو خلکو چې جوړ کړي دي دلته به خپله اوس نوم راسي، هغه نوم چې ما اوس هلته جوړ کړو دلته لاندې اخري ته چې کله هغه نوم راغی هغه به مو داسې انسټال دغه خلاص کړو، بیا به یې میموري کارت ته واړوو، لږ انتظار کوو، ویډیو سکیپ کوو. نو ګورئ ملګرو دا د اخري دا نوم راغی، اوس دا نوم خلاصوو، دلته دا دې خلاص چې دلته ګالري ته ګوره داسې په خوند ولیکل شو ګران افغانستان. نو تاسو هم کولی شئ چې دا رقم نوم جوړ کړئ، او دا به بیا اوس میموري کارت ته موږ څنګه اړوو یا ګالري ته، هغه به په دې ځای کلیک وکړئ، دلته ګوره دا ګالري چې لیکلي دې چې مو کله کلیک وکړو بس ډایرکټ ورې ولاړ شي. نو الله دې وکړي چې ویډیو مې د خوښې وړ ګرځېدلی وي.